چې لو کوي ګوتې به پرې کړې پلار ته دې وایه چې لوګري واچوي نه. سلام ملګرو، جوړ په خیر. له دا وختې ولاړې ما د لو په پټي کې یا د غنمو د ریبلو په پټي کې، چونکې موسم د لو دی، د غنم د ریبلو دی. زمیندار کاکا دی په دې ژوندی لري. زمیندار کاکا په دې معاشره کې یا په دې سوسایټي کې یو ښه کردار ادا کوي. که چېرې مونږه روټۍ خورو نو دا هم د زمیندار د لاسو د برکته مونږ خورو. نو اوس زمانه اډوانس ده، د لونو دپاره مختلف قسمه مشینرۍ راوتې دي. هغه مشینرۍ په مختلف قسمه ځای کې چونکې ډېر زیاتې په تیزۍ سره تللي دي، خو پخوا به چې خلکو لونه کوله نو هغه به یې په لاسو باندې کول. زما زمیندار کاکا ته دغه یو ریکویسټ دی، که ته چېرې لو یا ستاره نږدې وي یا کېدو واله وي نو ته لو هغه چاله ورکه چې څوک په لاسونو باندې ریبل کوي. هغې کې به تا ته هم پیدا وي او څوک چې ریبل کوي هغه ته هم پکې پیدا وي او د هغه د یو کور د یو ټیم نغری به بل شي. که ته چېرې په مشین لو وکړې نو ټیک ته په هغه ټایم کې به لو ستا ډېر زر وشي، خو ستا به نور نقصانات ډېر زیات ته به راشي په هغې کې، چونکې لو به ستا صحیح ونه شي، نور تا ته په هغې کې به لږ خرابوالی راشي. نو زما زمیندار کاکا ته دغه یو ریکویسټ دی، که ته چېرې لو ورکې یا ستا را نږدې وي نو ته لو هغه چاله ورکه چې څوک په لاسونو باندې کټینګ کوي، لګیا وي، خپل محنت کوي، نو دا به ستا دپاره هم بهتره وي او د لوګري دپاره به هم بهتره وي. اخره کې یو ټپه ده، وایي سپوږمیه کړنګ وخت راخېجه، یار مې د غنمو لو کوي ګوتې ریبینه. ډېره مننه، والسلام.